د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن سه شنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 25 نیټې سره سمندري روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان اتلانو د لومړي ځل لپاره د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان بانک 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. او ایرانی پانګوال فراه کې سړکونو او قانونو په برخه کې پانګونه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان اتلانو د لومړي ځل لپاره د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د کرکټ 2023 نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د نننۍ لوبې په افغان لوبډلې وګټله او لومړی توپخانه یې ترسره کړه. افغان اتلانو د لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره بنگلاديش ته د 115 منډو هدف وټاکه. په دویمه پاړۍ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او ټاکل شوی هدف پوره نه کړی شو. د افغانستان لپاره د توبهانې په برخه کې رحمان الله ګربز 3 او راشد خان 19 منډې جوړې کړې او د توپاچونې په برخه کې بیا نوین الحق او راشد خان د سیالي لوبډلې سلور لوبغاړي له میدان څخه بهر کړ او نوین الحق د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د یادونې وړ ده چې افغان زمریان به د کرکټ روان نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا په وړاندې ډګر ته خطا کیږي. د افغانستان بانک 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغاني په وړاندې د ډالر ارزښت کمښت په موخه د سه شنبې پورې د روان کال د چنګاښ 15 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک پرون باختر اژانس ته د خبر پاڼې په استولو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغه داوطلبیو کې ګډون وکړي او داوطلبۍ ګډون کې مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګډون کې دي خپل زحمت پیسې ټول یو ځای نغدي او یا هم په حوالې سره په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویل کړي. د افغانستان بانک نن په بازار کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې 8.6 افغانۍ د تبادلې خبر ورکړی دی. او ایرانی پانګوال فراه کې د سړکونو او قانونو په برخه کې پانګونه کوي. د فراه ځایي مسؤلینو په یاد ولایت کې د سړک جوړونې او قانونو په برخه کې د ایرانی پانګوالو د پانګونې خبر ورکړی دی. یو شمېر ایرانی شرکتونو مسؤلینو د فراه له مرستیال والي مولوي عبدالکبیر جهادیار او د ټولګټو چارو رئیس مولوي عبدالمالک متصم سره په کتنه کې د سړک جوړولو او قانونو په برخه کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. پانګوالو د غراض په خبرو کې زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ دی او دوی کولای شي په ډاډه زړه پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د فراه مرستیال والي مولوي عبدالکبیر جهادیار یادو مسؤلینو ته په هر برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم د مرول تر بلې خبري غړي ویل عمل شه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ